السلام علیکم ملګرو. ارشد بھائی سوال مو ډیر ملمانه راغلي دي نو ماشاءالله ماته کرسي میلاو شو هیڅ خبره نه ده. زه به دلته ولاړ یم. ارشد بھائی نو تاسو کوم دا شخړه دا یو هفته مخکې راغلی و نو د هغې باره کې به تاسو کوم چې دا شخړه څنګه راغله. ارشد بھائی ته واقع په هغه پسې تللی وي بیا ویډیوګانو کې هغو دا وینا کوي چې موږ په ارشد بھائی ګزاري هم کړي دا واقع داسې ده او دا خبره کوم ځای نه راغله. بیا ارشد بھائی زه دا خبرې شمدید ګواه یم خو ستا د خولې نه اورېدل غواړم. ما خپل موقف څو ځلې ایښودی دی بیا هم ډېر خلک ما هم یادوي. ارشد بھائی دا خبره څنګه راغله ته چې واقع دې ارې د تلوي کو دا خلک د ځان نه لګیا دي ته چشمدید ګوای دا واقع کنه نو تاسو خیال دی چې دا خلک به په دې خبره پوه شي دا اوخ پستن کې دنه کول دي. د خیر خپل موقف پیش کړي چې عوام ویني چې واقع دلته تلوي کنه وي. زما موقف دا دی کنه چې زه د دې باندې د سره اډو کمنټس نه ورکوم ځکه چې تا هر څه لیدلي دي او په هغه کې 50-50 تنه کسانو په کار چې د هغې داسې څه ویډیو راغلی وی نو په دې به سړی نور څه وایي. بلکل ستا مرضي ده. ما ته مخکې درته ویلي چې ته به خبره په کوم پوینټ باندې خبره نه کول غواړې بلکل تا ته اجازه ته ته به خبره مه کوه. بله خبره دا ده هغو ارشد بھائی وایي چې یاره مونږ ارشد بھائی والی دی او دا ګوتې خو تلک د کیمرې داسې کلاو کلاو ونیسم زما انټرویو به دا موبایل خرابوي ته ګوتې چې کلاو کلاو ونیسې کیمرې ته دا نوي دغه کټ اوس به هغه کس چې ووایي ستا خو داسې چې ښکلې پستې ګوتې دي دا خلک به ویني هو دا زما ګوتې دي. نه ارشد بھائی دویمه خبره دا ده که نه چې کله دا جګړه وشوه دا وشوه دغه ته راغلی څنګه وي دا یو سوال خو پیدا کېږي که نه تا ماله روټۍ نه وکړې ستا روټۍ له درغلی وم که نه مهي دي روانه خورو. او بله خبره ارشد بھائی که دې خیر کلی نو ډېر خلک اوس دا وایي چې یار موساخیل اکثر په لایو کې دا وایي چې دا موساخیل نه غواړي چې دا ارشد او سیدالرشا روغ شي نو جوړې د اراده شته ته خپل ایمان زما د چا سره ورانه نشته نو ورانه اوس نشته ته ما چاته کنزل کړي دي تر اوسه پورې نه چې زه د هغې موافي وغواړم نه مې دي کړي یا مې چاته بدې ردې خو نه دي ویلي چې زه د هغې موافي وغواړم نو د روغې داسې څه جواز ما ته نه ښکاري سه خو چې څنګه مونږ غلي یو او داسې هغه غلي شي چې روغه شوه. لکه مطلب دا چې ارشد بھائی دې خبرې ته بلکل تیار دی چې زه به نه دا یادوم نو زما ملګري دا یادوي نه به اشارتن یادوي نه کوي ونګانه هم داسې چې باقي اشاره هغو طرف ته یې نه به کېږي خو دې دې غلي شي روغه روغه ده نو خبره د خپل ځای پورې صحیح ده. یو وخت ارشد په موډ کې نه دی مونږ چې څه وخت راشم خو څه ونه ویل خو ارشد بھائی انشاءالله مونږ چې په کوم ځای کې م یو او د څومره وسه پورې نو مونږ ستاسو ولاړ یو زه به علالیلان دا وایم او یو ځای داسې چې په هغه کې څه نه کېږي نو په هغه کې خو یو الله څه کولی شي او چې کله پلان جوړی نو ما ته وها ځکه دا هر څه چې شوي زما د پلان نه بغیر شوي او زما خلاف شوي ما چې څه ویل دغسې ونه کړه چې مو ورځه دا چل دی هغه چل دی نو چې کله زما په پلان باندې یو کار وشي نو هغه بیا بل شان دي. خو بله خبره دا ده که نه لکه خلک وایي که نه وایي دی چې دا کوم خندا کوي دا د منافقت ته نور لکه مونږ په ده کې داسې څه منافقت نشته ده ته زه خبره کوم بلکل په هغه ځایګي کې چې څونه هم زمونږ مسله راغلې ده که نه نو په هغې کې دی داسې انوال نه دی. اکثر چې څوک زما سره میلاو شي نو هغوی کیدای شي دا گیم د پسې ده جوړ کړی صحیح ده نو دا داسې گیم نه و دا بس یو حادثاتي طور یو کار و هغه وشو خدای ته به دغه منظوره وه او ما چې کوم پلانونه جوړ کړي دي نو مخکې زه چې د آفس کې ناست وم هغه پلان خدای څنګه کامیاب کو نور چې دا څومره پلانونه شي په هغې زه ولاړ یم هغې زه شاته نه یم خو په دې پلان کې زه نه وم ځکه خو ناکام شو خو دا په اصل کې دا وه چې دا زمونږ د خیره وه ځکه چې زه په دې لاره روانم او کم کس ویډیو کړه څونه وایرل شوه د هر یو کس د ویډیو د موبایل نه وایرل شوه خو دا ښه ده چې لکه دا تهمت یې راباندې نه لګوي چې ارشد مړی وکړه را روان دی په دې خوشحاله یم. دا ارشد بیا هسې یوه خبره کوم دنیا خو نه ورانېږي که د هغه څه ته کښېني قسم دی دا تړنه وایم او صرف یو بل څه لاس میلاو کړي د کیمرې شاته چې هغه وغلي شي دا ستا خوښه نه ده دا د خپل لایک او پالو دپاره وایي که د زړه نه وایي قسم دی چې د زړه نه وایم قسم زه یم چې دې نه مخکې لکه اوس خو داسې خبره دې حد ته راورسېده څنګه چې مخکې به پاکستان ته لاړه شي او نوره ورانه ترې جوړه شي. ته خو زما سره په عرض کې ناستې که نه په ډېرو جرګو کې ما دا خبرې کړې خلکو به مونږ ته وي روغه وکړئ ما به ورته کوو ویډیو به پکې نه کېږي هغو به ترې پخپله شاته شو که نه بلکل به شاته به شو که نه دا ما ته پته وه چې یو کس هم دا نه غواړي چې دا روغه وشي خو هر سړی څه وایي چې زه لاړم ما ویډیو وکړه چې بس دې دواړه کېناستو او زه 1 لاک ویو والم یا 2 لاکه ویو والم لکه مطلب هغوی د الله د رضا دپاره نه کوي صرف د خپل ځان دپاره یې سوچي او ته خو ګواه کړې ما که نه چې څونه محفلو کې خبره شي ما یې صحیح شو
کینو خو بازي کې به ویډیو نه وي هغه ته چې پته ولې چې ویډیو پکې نه نو موږ خو د الله درزا د پاره نه کوو د مخلوق د پاره کوو نو دا څونه خلک چې لګیا دي دا ماته پته ده دا صرف د خپل مفاد د پاره لګیا دي او باقي ما خو تاسو وی چې لکه ما کا کنزل کړو یا ما دې څه غلط کار کړی وي زب په سترمز کې دی زما دماغ کار په خو دی په ټیم کې زما دماغ کار نه کوي خو زما د طرف داسې خبرې نه دي شوي او هغه چې کوي هغه دی غلی شي جو خبره ختم شو واقعي کې یو سړی غواړي چې او زه مخلص یم او زه لاول خو ورانه نشته خو کوي چې ورانه شته جو چې یو سړی غلی شي جو خبره ختم شو روغه مثلا د خیر راوړته ارشد بای یو خوږ سړی د پښتنو ته مینه ده او اوس خو زه ینم نو تقریبا مخکې څه لږ ډېر مخالفت ستا و ثناګل د وجې خو ستا ټول حق ستا په حق کې ته د دې خبرې اندازه شته ګوره د هغې مین خبره دا ده که نه چې ما چرته هم یو کار داسې نه دی کړی د دې دپاره چې هغه زه د شر فساد دپاره وکړم صحیح ده خو وقتي طور خو تا ته پته ده چې منافقین په هر دور کې پیدا شي او د دې د وجې د یو منافق سزا چې ده هغه د بت پرست نه هم لاندې ده لکه مطلب په دوزخ کې به د هغه د لاندې که نه دا ولې چې دا معاشره خرابوي د هغه نوم تهمت لګولو سره چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو کس په بل سړي تهمت ولګوي او هغه په هغه کې هغه کار نه نو دا زما په امت کې نه دی چې د امت نه په خارجيږي دا ولې خو دا ډېر لکه مطلب دی د خلکو په منځ کې غلط فهمي او دا خبرې پیدا کوي نو ما چېرته هم یو داسې کار نه دی کړی چې په هغې باندې ما ته دا اندازه لګي چې په دې یا پښتنو ته مسله راتلی شي او یا په دې پښتانه شرمېدلی شي چې داسې یو کار راځي به زه چېرته هم ونه کړم ارشد بھائی ډېره ښایسته خبره دې وکړه خو هسې ډېر خلک کوي ارشد وار خوړلي او تا نه دي خوړلي ته چا واده یې سي نه نو چې زما یو ویډیو را روانه ده فرض کې چې هر سړی وایي ګډ وډ را روان دی او که زه فار اګزامپل وهلو مخورم صحیح شو نو دې کسان ته پیسه پیدا شته زه زما لاس چا مات کړو زما یې خپه ماته کړه دې ماته وایي چې په دې کې زمونږ دونه فایده ده زه به په خپل اوس پاپسې لاړ شم چې دا لوړ واله او دې پښتنو ته په دې کې فایده ده واه دا کچی رالی وه ګوتې مې وه چې دوی پکې خوشحاله شتې پکې خو د دې صرف دا ده که نه چې هر انسان دا سوچ کوي چې د خپله درنه وي او خپل د بل سپکه وي دا زموږ او د هغې مین وجه دا ده چې تا ته پته شته نور هېڅ هم نشته خو د شمیسي اشارې ته چې ته لاړ شې هغه هم ډکی د پښتنو نه او چې په کوم ځای کې اشاره هغه به ډکی وجه څه ده که تا ته پته لګي چې دلته کار دی بنګالۍ بیایي خو پښتون نه بیایي نو هغه تعصب دی د دې د وجې چې دی زموږ هغه هر لار ورانه ده بهرحال ارشد بھائی دا ته زه یو سیریس خبره کوم د قوم د پښتنو چې څومره هم دي هغه غواړي چې دا معامله ختمه شي هغه په هره طریقه وي نو دې لپاره ته سوچ وکړه چې یار په هره طریقه وي خو چې دا خبره ختمه شي او د یو بل پسې بد رد یا داسې خبرې ما خو تا ته ووایې که نه چې عام عوام زمونږ چې کله هم دي هغه په پاکستان کې دي او که په هر ځای کې دي هغه غریبانان تباه کېږي اوس د عمران خان په نوم باندې څونه تباه شو لکه عمران خان را مخکې شو او یو لیډر ښه لیډر ټول عوام پسې لاړو اوس وګوره هغه په جیل کې دی او لاندې عوام چې دی پته هم نشته لکه د هغه بیټ نشان ته هم واغستو دا را روان چې کوم امپیاګان دي دا ته زه هم وایم د دې ګټل او دی خپل سیټ خرڅوي عوام پکې څوک پکې تباه شو عوام پکې تباه شو اوس عام عوام زمونږ کې ډېر مخلص دي هغه دا غواړي چې لکه مطلب زمونږ په پښتنو کې مینه محبت کوي یووالی وي 1% پښتانه به داسې چې هغه به نیګیټیو خو نور پازیټیو دي زیاتره که نه خو دا نیګیټیو کم خلک چې دي ما تا ته وایي تا یې روغ ما ډایرکټ سوي د لایک فالو دپاره کوې که نه صحیح کې او بیا مې درته وایي چې ته د دې ښه ګوایي چې لکه په محفلونو کې دا خبره چېړلی شي او ما وایي صحیح ده خو ویډیو بنئ او خلک شاته شوي دي داسې وه که نه نو چې کله هم په یو کار کې مخلصتیا که نه نو هغه نه دغه کېږي او باقي تا ته پته ده زه خو نه ورانو ته وزګار یم او نه جنګونو ته وزګار یم زما خو کله په یو ځای کې کار اوس زما بیا پلانینګ دی دوبۍ ته ځم کیدای شي بیا پاکستان ته لاړ شم کیدای شي بیا د مانچسټر دپاره په لندن دپاره ما اپلای کړي هغې ته لاړ شم نو دلته به ته جنګ کې او کسبه کې نه ارشد بھائی آخري پوینټ راځم هغه دا که نه چې ډېر خلک وایي چې دا به څه پلانینګ کوي مطلب دوباره جګړه یا داسې څه کیس یا داسې څه قصه خو نشته نو دا کم دي چې په فلسطین کې بم ډزول دي مونږ چې دی له به مونږ پلانینګ کوو ارشد بھائی ستا طرفه چې هغه غلی شي خبره ختمه تا د الله د رضا لپاره معاف کړی مطلب دا مونږ خو چغې وباسو چې مونږ هر سړی معاف کړی دی او الله پاک ډېر غیرتي ذات دی الله مونږ څونه د ګناهونه کوو هر څه کوو تاسو ته پته ده بیا هم الله پاک معاف کوي او الله پاک دا خوښوي هم چې یو سړی ستا سره زیاتې وکړي او ته یې معاف کړي بالکل ډېره مننه ارشد بھائی ستاسو د وخت راکولو تھینک یو سو مچ 1 ملیون ویو والا